محترم حاضرینو د جمعې مبارک ورځ ده او دا هغه مبارک ورځ ده چې دې ته د ټولو ورځو سردار ویل سوې ده. دې ورځ کې مسلمانان عام و جامعګانو ته راحاضرېږي او د جمعې د لمانځه انتظار لري او د جمعې د لمانځه د کولو اراده باندې او دې عامو حالاتو کې وعظ اوري او د دنیا د حالاتو سزان خبري او د دنیا د حالاتو متعلق په خپلو دماغو کې فکر او غم پیدا کوي. د تیرې جمعې سره به تاسو ټولو ته معلومه وي چې د دنیا عالم کفر بیا خاص اسرائیلو دا د مسلمانانو پر هغه مقدس مځکه باندې ډېر لوی او ډېر سخت یلغار کړی دی چې هغه مقدس مځکه هغې په ورونو باندې سوځلې او پر هغې باندې د ورونو لمبې پورته کیږي او په هغه لمبو کې د مسلمانانو د بچانو چیغې اورېدل کیږي او د مسلمانانو هغه مقدس مځکه هغې د اور لمبه جوړه کړې ده او د مسلمانانو پر هغه مقدس مکاناتو باندې هغې د اسمانه څه د ورو باران را روان کړی دی. هغه مځکه د فلسطین مځکه ده چې هغې باندې د مسلمانانو اولنۍ قبله بیت المقدس وجود لري چې قرآن کریم هغې د اقصی په نامه باندې یادوي. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. او بیت المقدس دا د ټولو مسلمانانو سرزمین دی او د مسلمانانو د پاره دا ډیره مبارک مځکه او ډیره مبارکه خطه ده. غالبا د ټولو انبیاو سرزمین دی چې څومره انبیا راغلي دي د هغې ډیر انبیا پر دې مځکه باندې استوګن لري. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله په مصر کې د نمرود په مقابل کې ودرېدی او نمرود د هغې په اور کې د سوځلو اراده وکړه چې ابراهیم علیه السلام به په اور باندې سوځل کیږي، لیکن چونکې الله تعالی د هغې اراده نه وه کړې نو ابراهیم علیه السلام ته چې الله تعالی د دغه اور څخه نجات ورکوي بیا ابراهیم علیه السلام چې د مصر څخه هجرت کوي هغه فلسطین ته راځي. نو بیا د ابراهیم علیه السلام ټوله زندگی دا په فلسطین کې تېرېږي او ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء د هغې د نسل سره الله تعالی پر دې علاقه باندې 10,000 انبیا پیدا کړو او بیا اوس هم فلسطین کې الخلیل ډېر غټ ښار دی. الخلیل کې د ابراهیم علیه السلام قبر وجود لري. د حضرت ابراهیم علیه السلام د ورور زوی د هاران زوی حضرت لوط علیه السلام چې کله ابراهیم علیه السلام د مصر څخه هجرت کوي او فلسطین ته راځي نو د هغې سره په هجرت کې حضرت لوط علیه السلام ملګری و. ابراهیم علیه السلام په الخلیل فلسطین کې نبی او لوط علیه السلام ته الله تعالی په متفقه کې زندگی ورکا، لیکن چې کله قوم د حضرت لوط علیه السلام خبره نه منله نو بیا پر هغې قوم چې عذاب رالی او حضرت لوط علیه السلام ته چې الله د عذاب څخه نجات ورکړي نو حضرت لوط علیه السلام هم د متفقې سره رالی فلسطین او حضرت لوط علیه السلام بیا زندگی په فلسطین کې تیره کړه. حضرت داود علیه السلام د زندگی اکثره حصہ پر دې مبارک مځکه تیره کړه چې اوس هم د هغې یادګار محراب داودي په فلسطین کې وجود لري. د حضرت داود علیه السلام بچی د هغې د نبوت وارث حضرت سلیمان علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام چې کومه زندگی تیره کړه هغې د زندگی اکثره حصہ د فلسطین پر خطه باندې تیره کړه. حضرت سلیمان علیه السلام ته الله تعالی د ټولې مځکې پر کره باندې حکومت ورکړی و، لیکن د هغې دارالخلافه فلسطین وله او هغې د فلسطین څخه حضرت سلیمان علیه السلام د دې ټولې مځکې د کورې انتظام او کنټرول سنبالاوی. حضرت زکریا علیه السلام الله تعالی ډېره زندگی په فلسطین باندې ورکړه. حضرت زکریا علیه السلام ډېره زندگی هغه په فلسطین باندې د مسجد اقصی امامت کاوی. حضرت یحیی علیه السلام الله تعالی په فلسطین کې د زکریا علیه السلام په کور کې پیدا کړ. نو مادرتل فلسطین دا د انبیاو سرزمین. حضرت عیسی علیه السلام ته الله تعالی په فلسطین کې ولادت ورکړي. بیت اللحم چې کوم ځای ولاړ دی دا د عیسی علیه السلام د پیدایش مځکه وه.
او الله تعالی د خپل قدرت اظهار کاوه او ټول انسانیت ته الله تعالی خپل قدرت ښکاره کاوه چې حضرت عیسی علیه السلام د فلسطین د مسجد اقصی په یو کنج کې د حضرت مریم علیه السلام د رحم سره الله تعالی بغیر د پلار بچی پیدا کړ. حضرت یحیی علیه حضرت عیسی علیه السلام چې څومره زندگی تیره کړه بیا اکثریت د فلسطین پر ځمکه وه. بیا چې کله قوم د حضرت عیسی علیه السلام د قتل اراده وکړه او زموږ عقیده دا ده چې هغې قتل نه کوي، هغې پانسۍ باندې ونه ځړاوی، الله تعالی اسمانو ته ځینې پورته کوي. حضرت عیسی علیه السلام چې اسمانو ته پورته کېدی هم د فلسطین د مځکې څخه او قیامت ته نږدې چې حضرت عیسی علیه السلام د مځکې ته راشوه کېږي نو هم غالبا پر مناره بیضا باندې او د دمشق پر علاقه باندې راپور شوه کېږي چې هغې د فلسطین په حدودو کې شمارل کېږي. او بیا چې د قیامت سره نږدې حضرت عیسی علیه السلام هغې د دجال مقابله کوي او دجال قتل کوي او په بابلود کې به د دو د دجال مقابله سره راځي او د په توره به قتل کېږي او بابلود هم غالبا پر فلسطین باندې دی. ما درته ویل فلسطین دا د ټولو انبیاو مځکه ده او پر دې خطه باندې چې څومره انبیا تیر سوي دي او چې دا څومره مقدسه خطه سوې ده نو د دې په شان باندې نورې خطې بیا د مځکې پر حصه باندې کمې دي او دې باندې آسماني معجزات عجیب عجیب ښکاره سوي دي او دې باندې د قرآن ډېر ذکر راغلی دی. قرآن کریم کې والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین چې کله تاسو تفسیر ابن عباس وګورئ، حضرت عبدالله ابن عباس چې د وتین تفسیر کوي د وتین څه هغه په یو تفسیر کې د فلسطین مځکه اخلي او د تین و زیتون د دواړو څه د فلسطین مځکه اخلي او د تور سینین څه هغې د مصر مځکه اخلي د هذا البلد الامین څه د هغې د بیت الله مځکه اخلي. ځکه تین انځرو ته ویل کېږي او زیتون هغه غوړۍ د زیتون ته ویل کېږي او دا دواړه غالبا د فلسطین پر مځکه باندې ډېر زیات. لکه بل ځای قرآن کریم کې وایي من شجرة مبارکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیه او شرقیه او غربیه مځکه نه ده او چې لا شرقیة ولا غربیه دا د فلسطین مځکه مفسرینو مفسره چې هغې نه د شرق طرف ته ده چې پر هغې باندې ګرمي ډېره زور وکړي، هغې نه د غرب طرف ته ده چې پر هغې باندې یخ ډېر زور وکړي، پر هغې باندې نه خزان راځي، پر هغې باندې نه وچوالی راځي او پر هغې باندې نه داسې زمانه راځي چې د هغې هغه شنګشتیا هغه درختې خزان سي او هغې دا خپلو پاڼو د دې څه وچې سي. بیا د فلسطین پر مځکه باندې چې کوم اوس دی عسقلان یادوي، د عسقلان ښار چې پر کوم مځکه باندې جوړ دی دې ښار کې دننه وادي النمل دی چې حضرت سلیمان علیه السلام د خپل لشکره سره روان او په لاره کې د میږیانو پر کلي باندې رالی او د میږیانو مشر دی خپلو ته ویل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. تاسو خپلو غارو ته درننوځئ، سلیمان علیه السلام د لشکره سره روان دی، هغې مې داسې نه چې در پښو مې لاندې کړي نو هغه میږیان بیا په غارو باندې ننوتو. قرآن کریم هغه واقعه بیان کړې ده. هغه ځای ته اوس وادي النمل ویل کېږي، هغې د فلسطین د عسقلان په ښار کې دی. حضرت موسی علیه السلام چې خپل قوم ته ادخلوا ارض المقدسه دې مقدسې مځکې ته ورځئ، تاسو مفسرین وګورئ د هغې څخه غالبا فلسطین مراد دی. نو فلسطین دا د انبیاو سرزمین او فلسطین دا د مسلمانانو مقدس مکان او په فلسطین کې الله تعالی د مسلمانانو اولنۍ بیته پیدا کړې وه. حضرت عمر رضی الله عنه چې په خپل دور کې کم د حکومت کمان سنبالاوی په ټولو علاقو کې چې فتح سو حضرت عمر یوې علاقې ته نه ورلی، صرف چې فلسطین فتح سو او مسجد اقصی فتح سو حضرت عمر هغې ته ځان ورساوی. نو فلسطین دا د مسلمانانو یو مبارکه خطه ده، لیکن د تیر جمعې څخه تاسو وګورئ چې عالم کفر پر هغې باندې کم یلغار کړی دی چې هغه مبارکه خطه هغې په سرو لمبو کې په کوم شکل سوځل کېږي. هغې په خپل غرور کې د خدایۍ دعوه کړې ده، هغې د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې په 48 ساعته کې به دا خطه د مځکې د مخه څخه ختمېږي او د هغې د غرور نتیجه دا ده چې ټوله دنیا د هغې د ظلم په مقابل کې ساکته پاته ده. چې کله پر هغه حالاتو باندې سړی نظر وکړي
سړی ته په نظر باندې داسې ورملمیږي لکه د دنیا د یو جاویر او زورور او د دنیا د یو مظلوم او د کمزوري سره مقابله ده، چې یو په خپل غرور کې د خدای حدود ته ځان رسولی دی او د خدای غوندې دعوی کوي، او بل په خپل مظلومیت کې انتها ته رسیدلی دی، نو د زورور او د کمزوري مقابله روانه ده، او د یو ظالم او د مظلوم مقابله روانه ده. او که زه په جسمانی لحاظ باندې دا تشبیه ورکم، د دې مثال داسې دی لکه د یو غټ فیل او د یو سرکي میږي مقابله روانه ده. لیکن تاسو د دنیا حالات وینئ، د دنیا هغه عیش پرست حکمرانان وینئ چې کافران خو د خپل کفر سره وفا کوي، هغوی به یک لسان هغوی د دې ظالم په اړخ کې ولاړ دي او د ظالم د مدد نارې برملا ښکاره کوي، او د ظالم د مدد دپاره را روان دي، هغوی خپل وسایل د ظالم او د زورور د مدد دپاره را ورسول، په دې نیت باندې نه چې دا ظالم کمزوری دی، دا زورور کمزوری دی، صرف هغوی د خپل کفر سره وفا ښکاره کوي او خپل کفر ته خپلې وفادارۍ ثابتوي چې موږ د دې خپل کفر او د خپلې زندګۍ سره دومره وفادار یو. لیکن د مځکې پر مخ باندې چې څومره مسلمانان دي او د مسلمانانو پر سر باندې چې څومره حاکمان دي، هغوی ته الله تعالی داسې غلامي، ذهني غلامي په دماغ کې ورکړې ده، هغې داسې خوف او بیره کې زندگی تیروي، هغې د یو شتورې با مهار په شکل باندې لکه د هغې مهار چې د هغه قومونو په لاس کې نه د چا د خولې څه د مدد غږ وځي، نه د چا د خولې څه د دې ظلم د خلاف نعره پورته کیږي، او نه څوک د یو نصرت غږ کوي، او نه څوک د دې په حمایت کې اواز پورته کولی شي، بس د هغې په مزاج کې دا ده چې صلح دې وسي، صلح دې وسي، صلح دې وسي. نو د ظالم تر شا ټول عالم ولاړ دی او عالمي کفر د ظالم په مدد کې را روان دی، او هغوی په خپله خدایي کې دا دعوه کړې ده چې دا مځکه به چې دا علاقه به د مځکې د خطې څخه ختمیږي. لیکن مسلمانان او هغوی د بزدلۍ ښکار دي، هغوی د غفلت ښکار دي، هغوی د نامردۍ ښکار دي، هغوی د خپل اسلام سره په جفا کې روان دي. لیکن د الله تعالی نظام بیا ډېر عجیب دی، د الله تعالی د قدرت عجیبه کرشمي او نظاري دي چې کم چا د خپل خدایي په غرور کې دا دعوه وکړه چې زه به په 48 ساعته کې دا ټوله خطه ختموم، نن یوه هفته روانه ده، زمنه ورونه بې شماره پر اورئ، لیکن الله تعالی د ده په لاس باندې هغه خطه د مځکې څخه نه ده ختمه کړې. مسلمانانو ته الله تعالی شهادت ورکړي، دا د مسلمانانو منزل مقصود دی، د مسلمانانو بچان شهیدان سو، د مسلمانانو زنانې شهیدان سوې، د مسلمانانو کورونه خراب سو، ځکه د مسلمان دپاره دنیا اسب جیلخانه ده، او په جیلخانه کې انسان د دې ټولو حالاتو سره مخامخ کیږي. لیکن هغه جابر چې د کم غرور دعوه کړې وله، هغه غرور هغه تر اوسه پورې د اراده او د دعوه دا پای ته نه ده، دا تکمیل ته نه ده رسېدلې، نه ده رسولې ده، او چې دی وایي چې زه زمینی حمله پر دې مځکه باندې کوم او دا مځکه در خپل تسلط لاندې کوم، الله تعالی د زمینی حملې تر اوسه توفیق نه دی ورکړی. زه دا وایم په دې حالاتو باندې الله تعالی څه کوي؟ الله تعالی د دنیا ته خپل قدرت ښکاره کوي، الله تعالی د دنیا ته د خپل خدای نظام ښکاره کوي، چې کم څوک د خدای دعوه لري او په خپل غرور کې لوړې دعوې کوي او د خپل غرور په خاطر باندې هغه د خدای په مثل باندې ویناګانې کوي او ارادې لري، الله تعالی ټولې دنیا ته دا ښکاره کړه چې نه د هغې دعوه ځای ته رسیږي، نه د هغې اراده ځای ته رسیږي، او ټولې دنیا ته دا ښکاره سو چې د دې دنیا مالک یو بل ذات دی، د دې دنیا رب یو بل ذات دی، دې دنیا کې اراده پر ځای کېدونکې دا د یو بل ذات هغې ده، د هغې ذات اراده دا ده، د هغې ذات وعده د دې انسانیت سره دا ده چې ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسو د الله تعالی د دین نصرت وکړئ، الله تعالی به ستاسو نصرت کوي. او ډیرو ځایو کې کړی دی وکم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة، ډیر ځله الله تعالی ډیر مظلومانو ته پر ډیرو ظالمانو غلبه ورکړې ده، ډیر ځله الله تعالی ډیرو کمزورو انسانانو ته پر ډیرو زورورو مقابله غلبه ورکړې ده. که په کم ځای کې د الله تعالی نصرت نه دی راغلی، هغه کمی زما او ستا ده، د هغې وجه دا ده چې ما او تا د الله تعالی د دین سره وفا نه ده کړې، ما او تا د الله تعالی د دین نصرت نه دی کړی،
او ما او تا د الله تعالی د دین حمایت نه دی کړی، په دې وجه باندې الله تعالی په هغه ځای کې د نصرت کمی راغلی ده. اوس د دې وجه څه ده؟ نن ولې مسلمان داسې مظلوم دی؟ نن ولې د مځکې پر مخ که وینه بهیږي هغه به د مسلماني؟ نن ولې که د مځکې پر مخ په ورونو باندې سوځل کېږي هغه به د مسلمان کور بچي؟ نن ولې که د مظلومیت غږ پورته کېږي هغې به د مسلماني؟ د هغې بنیاد څه دی؟ د هغې وجه څه ده؟ د هغې یو بنیاد دی، ښکاره دی، ټولې دنیا ته ښکاره دی چې د مسلمانانو کومه فریضه ده، مسلمانانو هغه فریضې ته شا ګرځولې ده. د مسلمانانو فریضات د کامیابۍ طریقه هغې د جهاد فریضه ده، د جهاد طریقه ده چې دا په اسلامي جسم کې د بوک حیثیت لري. لکه بوک چې د جسم د حیوان د ټولو څه لوړه حصه ده، په اسلامي احکامو کې جهاد دا د ټولو څه لوړ حکم دی او الله تعالی داسې اهمه فریضه ګرځولې ده. زما دا عقیده ده که سړی قرآن باریک مطالعه کې در پایه پورې قرآن کریم کې نه د لمانځه متعلق، نه د زکات متعلق، نه د حج متعلق، نه د بل حکم متعلق دومره ذکر راغلی دی، نه د روژې متعلق الله تعالی چې د انسانیت د کامیابۍ دپاره د جهاد ذکر څومره ایښی دی. لکه څنګه چې لمونځ پر مسلمان باندې فرض دی، روژه پر مسلمان باندې فرض ده، زکات پر مسلمان باندې فرض دی، او دغه رقم حج پر مسلمان باندې فرض دی، بعینه په دغه شکل باندې جهاد هم د الله تعالی د طرف راغلی فریضه ده چې په کوم عصر کې په کومه زمانه کې د مسلمانانو په دغه فریضه باندې عمل ولو. د مسلمانانو په دماغو کې د دې فریضې ځای و، د مسلمانانو د نوجوانانو په جذباتو کې دا فریضه وله، د جهاد فریضه وله. بیا مسلمان ته الله تعالی د مځکې پر مخ کومه زندگی ورکړې، بیا خو د مسلمان په دې قومونو کې یو شان و شوکت و، بیا د مسلمان په دې قومونو کې یو وقار و عزت و، بیا خو مسلمان قوم پر دې نورو قومو باندې یو قسم بیره درلوده، یو قسم خوف یې درلوده چې په ملونو لرې ملکونو کې به کافرانو د مسلمانانو د نامه واورېدل چې مسلمان دې خطې له راځي، نو بیا به الله تعالی هغه د بیر او دا وهم سره مخامخ ځکه د هغې به دا عقیده وه چې دا خو داسې قوم راځي چې د هغې شعار دا دی چې اما الفتح و اما شهاده، چې یا به فتح د دوی په نصیب کېږي یا به شهادت د دوی په نصیب کېږي. دا هغه قوم دی چې یا به پر دې مځکې له چرالو یا به د دې قبرونه جوړېږي یا به پر دې ځای د دې حکومت راځي. د دې په زندګي او په مزاج کې درېیمه لار نشته. بیا هغه مسلمان ته الله تعالی هغه شان ورکړی. مدینه منوره کې د مجاهدینو مشوره جوړه سوله او د مجاهدینو ټول مسؤل کسان چې هغې د جنگي امورو مسؤلین دي هغې سره راجمع دي. مشوره پر دی باندې ده چې کله زر کافران رالو د هغې مقابلې ته به څو مسلمانان ورغست. نو ابتدا د مشورې د دې سره راله چې د هغې مقابلې ته به 200 کسان ورځي. بس چې کله مشوره راله مشوره 100 کسانو ته راورسېدله. مشوره آخر د 200 په مقابل کې 100 کسانو ته راورسېده چې حضرت خالد ابن ولید ته مشوره راورسېده برول د 100 کسانو په مقابل کې به یو سړی ورست. څنګ ته چې کوم ملګری ناست دی هغه ورته خالده ستا د دې خبرې څه لږ د غرور او د تکبر بوی راځي چې ته ډېر په غرور کې د 100 کسانو مقابله په یو سړي باندې څنګه کېږي. حضرت خالد ابن ولید ورته زما د الله په ذات او په جلال باندې قسمي که زما په دماغ کې یا کبر سته یا غرور سته، صرف ما د خپل نبی سره یو خبره اورېدلې ده چې د مسلمان مثال د باز دی او د نورو قومونو مثال د کوترې دی، او باز چې یو راسي که د هغې په مقابل کې 1000 نه 2000 کوترې سي 2000 کوترې د یو باز مقابله نشي کولی. او بیا یې چې ما د خپل نبي څه دا اورېدلی ده چې د مسلمان مثال د ژوندي دی او د دې نورو قومونو مثال د مړي دی، او مړي چې د ژوندي په مقابل کې هر څومره سي یو ژوندی د 0 نه د 500 مقابله کولی سي. چې په کم عصر کې د جهاد فریضه د مسلمانانو په دماغو کې وه او په دې فریضه باندې عمل روانو او د مسلمان د نوجوان نسل د هغې شعار د جهاد جذباتلو، بیا خو الله تعالی دې قوم ته هغه شان ورکړی. لیکن د بده مرغه چې د کمې زندګۍ کمې ورځې سه د مسلمانانو د بچو د مسلمانانو د نوجوانانو او د مسلمانانو د کورو سه د جهاد مذاکره ووتله او د مسلمانانو ذهنونه د جهاد د ذکر څخه غافل سو.
او جهاد د مسلمانانو په مجلسو کې فراموش او هیر پاتې سو. بیا خو د مسلمان قوم غوندې ستړی قوم، بیا خو د مسلمان غوندې خوار قوم د دې مځکې پر مخ په نورو قومونو کې نه راغی. بیا که پر مځکه باندې وینه بهیږي دا به د مسلمان وي، بیا که پر دې مځکه باندې د مظلوم چغه پورته کېږي هغه مظلوم به مسلمان وي، بیا که د کم قوم بچي د اور په لمبو کې کبابېږي هغه به مسلمان وي، او بیا چې کومه درفدري او کم حالت د مسلماني هغې بیا په نورو قومونو کې نه راځي. د هغې یوه نکته بنیادي علت بنیادي وجه دا ده چې د مسلمان د زندګۍ سره د جهاد جذبه ختمه سي. ځکه جهاد د دې مسلمان د عزت نشان دی، او چې د عزت نشان د سړي د زندګۍ څه ووتی د عزت او د ذلت په مابین کې بله لار نسته، سړی ضرور ذلت ته رسېږي. او د دې فیشنګویي د دې حالاتو وینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېره مخکې کړې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته ویل تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلة الی القصعة. دا قومونه به پر تاسو باندې داسې سره رابولي، یو به د بل کومک ته داسې رازغلي لکه یو کور او زنانه کې چې کور ماخستن زنانه په کاسه کې شوروا وړکي او پر دې نور انسانانو ژاغو کې راځي ډوډۍ، بیا به د شوروا خوراک د کور انسانانو ته څه تکلیفي دغه نورو قومونو ته به پر مسلمانانو باندې راتګ هم دومره تکلیف دی. صحابه چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره واورېدله صحابه په دې کې ډېر حیران پاتې دي، ځکه صحابه په خپله زندګي کې څه کړي وو. هغې خو هغه حالات لیدلي وو چې په بدر کې په 314 کسانو باندې د 0 کسانو ته ماتې ورکوي. په بدر کې د مسلمانانو سره 8 تورې دي، د هغو سره 900 تورې دي، او په 8 تورو باندې 900 تورو ته ماتې ورکوي. په بدر کې د مسلمانانو سره 2 آسان دي، د هغو سره 300 آسان دي، او په 200 آسانو باندې د 300 آسانو مقابله کوي. صحابو دا خبره په دماغ کې نه راځي چې د الله رسوله دا به څنګه کېږي چې مسلمانان به د وړې ګولې په شان باندې او نور قومونه به پر مسلمانانو باندې داسې سر رابولي لکه د کور زنانه چې وړې ګولې ته د کور انسانان راطلبوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه یو صحابي پوښتنه کوي او نحن قلیلون یومئذ یا رسول الله، ای د الله رسوله موږ به ډېر کم یو که به څه فیش موږ ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته لا بل انتم کثیرون، د مسلمان په مثل عدد او د مسلمان غوندې کثرت به د مځکې پر مخ د بله قوم سره نه وي، تاسو به ډېر یاست، لیکن ستاسو حیثیت به په نورو قومو کې داسې سپکي، ستاسو حیثیت به د ځګ حیثیت وي. ځګ چې د اوبو پر سر باندې روانې هغې د خپل اختیار نه وي چې اوبه یې پر کوم کونج غورځي هلته وغورځي. ورته تاسو به داسې سپک یاست لکه د فراړه کانۍ چې کله دریاب په مخه باندې اخستې ده، ولی په مخه اخستې ده، او نهر او رود په مخه باندې اخستې ده، هغې د خپل اختیار نه وي چې هغه پر کوم کنج باندې ځغلی پر هغه طرف ورسره ځي. نو ستاسو د قوم د مسلمان د قوم د دې د خولې جلو او دې د خولې مهار به د نورو قومو په لاس کېږي چې هغې څه ورسره کوي دی به د هغې پر رایه باندې چلیږي، چې هغې کومه نخره پکوي هغه نخره به دی قبلوي، چې هغې کومه تماشه ځینې جوړوي هغه تماشه به دی قبلوي. صحابه حیران دي چې ای د الله رسوله دا به څنګه کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په تاسو کې به 2 مرض پیدا سي. یو مرض حب الدنیا، ستاسو زندگی به د دنیا په محبت کې بس د ګټې بغیر، د تجارت بغیر، د پیسو ډیرولو بغیر، د سرمایې خوندي کولو بغیر به بل شی نه پیژني. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بل ځای کې وایي زما امت باندې به داسې زمانه راسي چې زما د امت انسانان به ټوله ورځ سهار ماښام یا به د نس غم ورسره وي، یا به د فرج غم ورسره وي، یا به د لباس غم ورسره وي چې نس به څنګه زموړ کم او خپل خواهشات به څنګه پر ځای کم او ښایسته لباس او مال و دولت به څنګه ځان له پیدا کم. پیغمبر علیه السلام وایي دا زما د امت انسانان نه دي، د دې صرف شکلونه د انسانانو دي، دا زما د امت حیوانان دي. په دې باندې نه الله خوا بدوي، په دې باندې نه د الله خوا بدېږي، او په دې باندې چې څه کېږي هغه به ورسره کېږي، لیکن الله تعالی به په دې باندې یو ځله خوا بدې کېږي نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه صحابي وایي د الله رسوله پر موږ به کم مرض راسي دی وخت کې.
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فتاسو کې بدو عمل پیدا سي حب الدنیا وکراهیت الموت د دنیا سره به مې ډېره مینه لکه بل ځای اذا تبایعتم بالعینا چې کله زما امت پیغمبر علیہ السلام غلطی سوداګانې شروع کی نه پرانیولو کې د چا څه پوښتنه کوي نه په خرڅولو کې د چا څه پوښتنه کوي چې په کم شي کې د ځان ګټه بولي دی و ځان ته راوبولي واتبعتم الزرع او تاسو د کښته بغیر بل څه نه وپېژنئ واخذتم اذناب البقر تاسو د وشانو لکۍ ونیوې او یوې مې شروع کې وترکتم الجهاد او د جهاد فریضه مې د دماغ وایستله نو ما صلت الله علیکم الا الذل الله تعالی بس تاسو په قسمت کې د ذلت بغیر بل څه نه راوړي بیا به تاسو خوار یاست بیا به تاسو ذلیل یاست بیا به تاسو ستړي یاست بیا به ټول قومونه د دنیا تاسو پر دې سرو باندې ټکوي ولا ينزع عنكم الذل حتى ترجعوا الى دينكم دغه ذلت صدر هغه وخت پورې وتلی نه سي چې درسو پورې برته د الله تعالی دین ته راګرځېدلي نه یاست تاسو محدثین وګورئ دلته د دین څخه جهاد اخلي چې درسو پورې تاسو برته د جهاد وظیفه خپله کړې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته هغه صحابي وایي چې په موږ باندې په دې زمانه کې څه وسي نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته په تاسو کې بدوه خوی پیدا سي یو خوی به په تاسو کې داسې پیدا سي چې تاسو به د دنیا سره محبت لرئ که په کومه ورځ باندې دنیا ګټل سوي او په ورځ ته خوشحاله که په کومه ورځ باندې دنیا خرابه سوي او په ورځ ته پریشانه د اسلام غم د مسلمان غم د مسلمان چیغه او د مسلمان شړا او د مسلمان درد دا بستا پر دماغ دومره اثر نه کوي لکه ستا ګټه چې ستا پر دماغ څومره اثر کوي او ستا نقصان چې ستا پر دماغ څومره اثر کوي او دویم مرض به پدا کې تاسو کې دا پیدا سي او کراهیت الموت تاسو به د مرګ سبب وي چې کله د دنیا محبت رااله او د مرګ سبب وړل رالو او دا دوه مرض په مسلمان قوم کې پیدا سلو او دا دواړه مرض که تاسو در حقیقت غور وکړئ دا د جهادي ترتیباتو د فراموشۍ ذریعه ګرځي د جهادي ترتیباتو د یریدلو ذریعه ده چې کله دغه دوه مرض په مسلمان کې رالو بیا به مسلمان ستړی بیا به مسلمان درفدری بیا به مسلمان په زندگی کې د ذلت او رسوایی سره مخامخ نن تاسو پر حالاتو باندې وګورئ په دنیا کې نن څه کیږي نن چې عددي قوت د مسلمان راواخې نن د مځکې پر مخ باندې د مسلمان شمار غالبا 1.5 ارب انسانانو ته ورسېږي چې کم عدد او کم شمار نن د مځکې پر مخ الله مسلمان قوم ته ورکړی دی د دې په مقابل کې د بل قوم سره نشته نه یهود دې حد ته رسېدلي دي نه عیسایان دې حد ته رسېدلي دي نه بدمت دې حد ته رسېدلي دي نه بل قوم دومره شمار لري نن چې د مځکې پر مخ د مسلمان څومره شمار دی د دې په مقابل کې دویم نمبر باندې غالبا 80 کروڑه ته عیسایان رسېدلي دي د 80 کروڑه انسانانو د 1.5 ارب انسانانو په دې خلو کې جلو راچولی دی او هغې مهار کړي دي هغې په جلو کې بند کړي دي لکه شتورې با مهار لکه اوښ چې په مهار کې راسي هغې بیا د مالک څه سرغړونه یوه ځره چې پر کومه خوا یې کشوي پر هغه خوا باندې ورسره ځي او چې پر کومه اراده باندې چلوي پر هغه اراده باندې ورسره چلیږي نن مسلمان د کافرانو سره په دغه شکل باندې گزاره کوي نن چې د مځکې پر مخ باندې حکومتونه وګورئ 450 حکومته یا 55 حکومته نن د مځکې پر کره صرف د مسلمانانو دي د مځکې پر ټوله کره باندې دومره حکومتونه د بل چا سره نشته او په عجیبه تاسو وګورئ نقشه وګورئ تاسو د مراکش څخه وګورئ بیا د انډونیشیا پورې چې د مسلمانانو د ملکونو کم لین لګېدلی دی که مسلمان لاس وله ورکړي پر دې ټوله نیمه کره باندې څوک راتللی نشي نن چې کمی فضایي لارې دي او نن چې کمی بحري او دریابي لارې دي او چې نن کمی بري لارې دي دا چې څومره د مسلمانانو په ملکیت کې دي د بل یو قوم په ملکیت کې نشته یو ساینسدان او جغرافیه دان لیکلی دي وایي که چیرې مسلمان نن دا وغواړي چې په نیمه ګنټه کې دا ټوله دنیا جام کړي په نیمه ګنټه کې ټوله دنیا جامېدلی شي او د دې ټولې دنیاوې لارې که په اسمانو کې دي که په مځکو کې دي که په دریابو کې دي چې دا د مسلمان څومره په لاس کې دي په دنیا کې د بل قوم په لاس کې نه دي نن چې سیا سونا ورته وایي سیا سونا اقتصاد دی او نن په دنیا کې اقتصاد عبارت د تیلو څه دی چې تیل د چا په لاس کې دي
او د مسلمانانو متعلق بالکل دا مشهوره مقوله ده چې مسلمان پر کومه خطه آباد سي په هغه خطه کې به تیل خامخا راغورځي. نن د مځکې پر مخ باندې په سیاسو نو په تیلو کې 95% د تیل دا صرف د مسلمانانو ملکیت دی چې د مځکې څخه څومره تیل راوځي په دې کې 95% د مسلمانانو په لاس کې دي او مسلمانان د هغې مالکان دي. نو عدد هم د مسلمان د مځکې پر مخ باندې ډیر دی. حکومتونه چې د مسلمان سره سته د بل قوم سره نسته. جغرافیه او بهترین خطه چې د مسلمان سره سته د بل چا سره نسته. او بهترین اقتصاد چې نن د مسلمان په لاس کې دی د بل چا په لاس کې نسته. لیکن د هغې باوجود تاسو د مځکې د پورې حالات ځان ته معلوم کړئ چې د مسلمانانو نن څنګه حالت دی، چې مسلمانان نن د مځکې پر مخ باندې په ورونو کې کم شکل کبابیږي او د مسلمانانو د بچانو چیغې په سرو لمبو کې په کم شکل اورېدل کېږي. د یو چا په سینه کې چې زړه پروت وي، د یو چا په دماغ کې چې اسلامي فکر یوه ذره پروت وي، زما د الله په ذات قسم وي چې نه د هغې لیدل د انسان په برداشت کې دي، نه د هغې اورېدل د انسان په برداشت کې دي، چې نن د مسلمان قوم او د مسلمان بچي او زنانې هغې د کومو حالاتو سره مخامخ دي. د دې ټولو حالاتو سره سره یو نوجوان د ابوبکر څخه په خوب کې پوښتنه کوي، ای ابوبکر موږ کوم حال ته رسېدلي یو، موږ د کومو حالاتو سره مخامخ یو؟ هغې خپله تاریخي جمله ورته ما ترک قوم الجهاد الا وقد ذل. د مځکې پر مخ چې د کم قوم د دماغه جهاد ووتی هغې به الله تعالی د دغه رقم ذلت سره مخامخ کوي. نن چې مسلمان هغه بنیادي د عزت سبب او مسلمان چې هغه بنیادی د جهاد فریضه هغې د دماغه څه وایستله، نن د مسلمان دغه حالت دی، نن د مسلمان دغه ستړي ورځې دي، نن مسلمان د داسې ستړو حالاتو سره مخامخ دی چې ما درته ویل دنیا کې د ظالم او د مظلوم مقابله ده، په دنیا کې د زورور او د کمزوري مقابله ده. د ظالم ملاتړ ته ټوله دنیا ولاړه ده، هغې برملا اعلانونه کوي، لیکن د مظلوم حمایت ته تر اوسه څوک راوړاندې نه سو چې زه به د دې مظلوم حمایت په کوم شکل باندې وکړم. هغې وجه دا ده چې مسلمان د دماغه څخه د جهاد فریضه ووتله او د مسلمان د عزت د مقامه څخه کښته سو، او چې د عزت د مقامه څخه کښته سو مسلمانان په ذلت او په خوف کې دی. د مسلمان سره غم د خپلې سرمایې دی چې سرمایه به څنګه خوندي سي، او د مسلمان سره غم د زندګۍ او د ژوند دی چې زما زندګي او ژوند به بقا څنګه پیدا کی. او دا دوه عمله د مسلمان لپاره دا د ذلت او د رسوایي او د ستړو حالاتو ساتي. حالانکه مسلمان ته الله تعالی کومه زندګي ورکړې وه. محمد ابن قاسم دا د حجاج زوم او حجاج پر مدینه او پر کوفه باندې حکومت کاوه. په دې سند کې یوه زنانه وه، په کښتۍ کې دننه یو چا بد اخلاقي ورسره وکړه، هغه کافره وله. هغې د خولې څخه یو چیغه وختوله، یا حجاجو اغیثني، زما فریاد ته ځان راورسوه. دغه اواز په یو ذریعه در حجاج در غوږه ورسېدی. هغې خپل زوم محمد ابن قاسم راواسته او محمد ابن قاسم هغې 4 میاشتې د خپلې زنانې سره تېرې کړې. دلته رالی په دې سیند کې وجنګېدی، 25,000 کافران یې در تېر ویستو او 2.5 کاله په دې سیند کې و. د سیند څخه در کشمیر او در دیپالپوره پورې دا ټوله اسلام د دې علاقې دا ټول د محمد ابن قاسم په جوړې کې دی. 2.5 کاله بعد هغې شهید سو، بیا د هغې صرف جسد مدینې ته ورسېد. ما په یو کتاب کې لیدلی ولو چې محمد ابن قاسم چې کله په جنت کې را رواني د انبیاو په شکل به د خپلې زنانې سره رواني. ایا هغه خلکو زنانې نه درلودې؟ ایا هغه خلکو بچي نه درلودل؟ ایا هغه خلک د زنانو د بچیو په ذوق او په خوند نه پوهېدل؟ ایا هغه خلکو ته دا راحت او آرام نه ور معلوم؟ لیکن هغې محمد ابن قاسم خپل کور خراب کړی، خپله زندګي یې تباه کړه، لیکن د الله په ذات قسم په لکونو کورونه په اسلام باندې آباد کړو. د یو خپل کور د خرابۍ په خاطر په لکونو کورونه په اسلام باندې آباد کړو چې ما درته ویل چې دغه علاقه ټول نن د دې اسلام د محمد ابن قاسم په لاس را رسېدلی دی. عجیبه وخت د مسلمانانو او عجیبه همت د مسلمانانو چې کله پر اندلس او پر اسپین باندې د یو عیسائی عیش پرست حاکم حکومتو، هغه د خپل افسر د یو لوره سره چې د هغې نوم فلورنډا و، د هغې سره په زوره باندې زنا وکړه.
د هغه عیسائی افسر لور د مسلمانانو والی موسی بن نصیر ته خپل حال ورساوه چې زما سره دومره ظلم اوس. د مسلمانانو والی موسی بن نصیر د 12,000 کسانو سره طارق ابن زیاد د اندلس او اسپین ته راواستوي چې کله پر اسپین باندې طارق ابن زیاد راورسېدی نو پر هغې باندې شاوخوا دریاب راګرځېدلی دی. دی اوښتی دس د دې دپاره کښتۍ جوړې کړې او 12,000 کسان دي د دوی و جزیره ته د دوی علاقه ته و اسپین ته په کښتۍ کې ورواوښت. چې کله مسلمانان په کښتۍ کې ورواوښتلو مارا طارق ابن زیاد پر خپل لښکر باندې امر ورکړي او ټولې کښتۍ وسوځوي. چې کله کښتۍ ټولې وسوځل سوې مسلمانان یو بل ته سره ګوري چې اوس څه کوو. طارق ابن زیاد خپل لښکر سره راجمع کړي او ته یې خلکو مخ ته دشمن دی شاته دریاب دی او که شاته زغلو دریاب مې راګرځي که پر مخ باندې ورځو د دشمن په لاس به شهیدان کیږو. ورته شاته تګ د ذلت دی مخ ته تګ د عزت دی او شاته تګ د ماتې دی او مخ ته تګ د شهادت دی د کامیابۍ دی. پر مخ باندې درځئ د عزت مرګ خپل کړئ او د عزت مرګ دا د ذلت د زندګۍ سه یو په زرچند باندې ډېر خوږ دی. په دې لښکر کې یو ورته ولاړ ورته تاریخ ته وایي کښتۍ دې څنګه وسوځلې. هغه شاعر وایي تاریخ چون بر کنار دریا سفینه سوخت. تاریخ چې کله د دریا پر غاړه باندې کښتۍ وسوځلې گفتند و کار تو به نگاه خیرت خطاست. هغې ورته د عقل په نظر خو دې ډېر غلط کار وکړې خپل لښکر ورته ویل ولدار ما سوا د وطن چون برسیم ول که چیرې موږ د خپل وطن ته ځان رسوو بیا به څنګه ځو. ول ترک وطن از روی شریعت کجاست. ول په شریعت کې دا په کوم ځای کې لیکلي دي چې کوم ځای لرالی بیا به کلي وطن له نه ځي. او بخندید و دست بر شمشیر نهاد و گفت. تاریخ ورباندې وخندل پر دې تورې لاس ورته کښې شو. ول هر ملک ملک ماست که ملک خداوند ماست. او دا ټول مځکې زموږ دي دا ټول حکومتونه زموږ دي دا زموږ د رب حکومت دی دا زموږ د رب مځکه ده موږ پر دې مځکه د رب نایبان یو او د رب خلیفګان دا زموږ په قدرت کې ده دا د بل چا په قدرت کې نه ده. بیا لښکر پر مخ باندې رالی پر اندلس باندې وجنګېدل. په هغه جنګ کې د هغه عیسایانو بادشاه راډرک په خپله قتل سو. 800 کاله د مسلمانانو حکومت پر اندلس باندې او په اندلس کې د مسلمانانو په عظیم جامعګانو کې جامع مسجد قرطبه ده چې د مدینې او د مکې او د بیت المقدس سره وروسته 4 نمبر په ټوله اسلامي مساجدو کې عظیم مسجد د قرطبې راغلی دی. لیکن نن د مسلمانانو غفلت دی او نن د مسلمانانو د دنیا محبت دی او نن د مسلمانانو د جهاد او د عزت سره لاپروايي ده. نن بیا په قرطبې ته چې کله ورسې نو اوس په هغې کې د عیسایانو بتان ولاړ شي. هغه قرطبه نن بیا د طارق ابن زیاد غوندې انسان په انتظار کې. هغې ته نن انسان په قرطبې ته چې ورسې صرف یو سیرګاه ده یو سیاحتګاه ده په هغې کې د لمانځه کولو اجازت وچاته نشته. زموږ یو استازو زه ورغلم او چې کله ورننوتم هغه عسکرو زه د ګوټو بغیر ما د مسجد د احترام په خاطر د باندې ګوټونه کښل چې زه به ورننوځم لیکن ما ته بغیر د ګوټو اجازه نه وه چې سره د ګوټو ورننوځي. ما چې د مسجد تر دروازه سر وردننه کوي د مسجد د محراب پر دې خوا د عیسایانو غټ صلیب ولاړو او پر دې ځای باندې او قرطبه هغه مسجد و چې پر دې ټولو مسجد دیوالو باندې مکمل قرآن کریم لیکلی. نو بیا د مسلمانانو زندگی او د مسلمانانو عزت دا الله تعالی په جهادي ترتیباتو کې ایښی دی چې په کوم عصر کې د مسلمانانو په زندگی کې جهادي ترتیباتي بیا د هغې زندگی ډیره د عزت زندگی بیا د هغې زندگی ډیره د وقار زندگی بیا په دې قومونو کې لوړ شان د مسلمان قوم دی. لیکن چې د عزت سره مسلمان د جهاد سره لاس واخیستی که په ټوله دنیا وسایل د مسلمان که د ټولې دنیا اقتصاد د مسلمان سي او که د ټولې دنیا فوج و قوت د مسلمان سي لیکن چې د عزت کومه نسخه الله تعالی بیان کړې ده چې هغې نسخې ته مسلمان لاس نه وروړي تر هغې وخته پورې د مسلمان قوم په عزت کې نسي راتلی هغه نسخه د جهاد. نن د بعضې خلکو به دا فلسفه یي چې دا به د مسلمانانو د اعمالو کمزوري
زمنم زموږ اعمال به کمزوري، لیکن مسلمان چې د کم حالات سره مخامخ دی په الله دې مې قسم دا د مسلمان د اعمالو د کمزورۍ وجه نه ده. دا صرف یوه نسخه ده چې د مسلمانانو د زندګۍ سره جهاد واقع ده. زه تاسو ته وایم مکه مکرمه کې مدینه منوره کې پیغمبر او صحابه دي. دا مه وایاست چې موږ به اعمال سل په سله کې ټیک کو، کافران به په خپله مات شي. کافران په خپله نه ماتېږي. مدینه منوره کې صحابه کرام دي، د هغې اعمال سل په سله کې دي. که سړی د هغې پر اعمالو باندې نقص کښېږدي هغه سړی د ایمانه وځي. لیکن تاسو ما ته راوښئ صحابو ته کم رنګ کم ملک د دنیا هغې بغیر د جنګه او بغیر د معرکې او بغیر د مقابلې تسلیم سوی دی. صرف پر مدینه منوره باندې صحابه کرامو په دور کې 6 عظیمې معرکې او 6 عظیم جنګونه سوي دي. بیا د مسلمانانو د جنګ بعد په قبضه کې پاته سوی دی. نو دا د اعمالو خبره نه ده چې زه به اعمال سل په سله کې برابر کړم. کافران په خپله ماتېږي، کافران په خپله نه ماتېږي، کافران د تورې په زور ماتېږي. کافر ستا په عمل نه ماتېږي، کافر ستا په زارۍ نه ماتېږي. کافر اثر به زور د بازو ازماوی، هغې د بازو په زور باندې ماتېږي. هغه شاعر نه وایي زور بازو ازما شکوه نه کر سیاد سے، د بازی زور کوا د ښکاري سے ګیله مه کوه. آج تک کوئی کفس نہیں ټوټه فریاد سے، مرغۍ چې هر څومره چیغې کې هغې ته په چیغو کفس تر اوسه نه دی مات سوی. مرغۍ چې کله په کفسي کې راسي چې هر څونه چوڼارې وکړي، مرغۍ ته تر اوسه کفس په چوڼارې نه ماتېږي چې تر څو پورې د بازو زور نه راغلی او د بازو مقابله نه راغلی او خپل همت د دې کفر په مقابل کې نه دی استعمال سوی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مکه مکرمه کې او صحابه کرام ورسره دي. څوک دا ویلی سي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعمال کمزوري وو چې هغې د مکې مکرمې څخه مدینې ته د شپې په پټه کې وځي، چې هغې په غار یسور کې د کافرانو څخه شپې په غارو کې کوي او په پټه باندې وځي او په کافرانو باندې په مکه مکرمه کې هغه پر مسلمانانو هغه حال دی چې د هغې پر سینو باندې ډبرې ښول کېږي، پر ګرمو ریګو باندې هغه کبابېږي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په غاړه کې پټور اچول کېږي او پیغمبر علیه السلام سا داسې بندېږي چې سترګې د دې ځایه راخیږي. ایا دا څوک ویلی سي چې د پیغمبر اعمال سل په سله کې صحیح نه و؟ نو په دې وجه باندې دا حالت دا د اعمالو سره خبرې نه دي. دا خبره صرف اور صرف د جهادي نسخې د ناکامۍ سره چې مدینه مکه مکرمه کې جهادي نسخه نه وه، مکه مکرمه کې جهادي حکم نه و، په مکه مکرمه کې پیغمبر ته د جهاد اجازه نه وه. یو سړی خو څوک د ځانه په د یو لاس قدر پورې ولی سي، پیغمبر ته دومره اجازه نه وه چې د کافر په لاس د ځانه پورې وه. نو بیا چې کله دغه د بنیاد د نسخې د کامیابۍ دغه بنیادي نسخه نه وله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا د شپې په نیمه شپه کې په پټه باندې وځي، په غار ثور کې 3 شپې کوي او په پټه باندې د هلته بیا په مدینې منورې ته د خپل کلي او د خپل وطن څخه په غلا باندې ځان رسوي. لیکن چې څه زمانه مدینه منوره کې تېره سوله چې کله د جهاد پرزه راورسېده او د جهاد حکم راورسېدی، بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په 8م کال د هجرت باندې برته هغې مکې ته راځي، 10 زره لښکر ورسره دي. بیا هغه کافران چې دی د کم شکل باندې په کم ستړیا باندې د مکې څخه ایستلی دي، هغې صرف ابو سفیان سر کښته نیولی دی او د ټولو قریشو مشر دی. هغې صرف په دې وخت کې امن غواړي چې پیغمبر موږ ته امن راکړه. بیا پیغمبر علیه السلام ورته وایي چې څوک په حرم باندې ننوتی هغه په امن دی، چې څوک په کور باندې ننوتی هغه په امن دی، چې چا سلا کښېښوله هغه په امن دی، چې چا په ځان پسې د کور دروازه بنده کړه زموږ څه په امن دی. د هغې وجه څه وه چې د دې ځای څخه پیغمبر په پټه باندې وځي او د هغې خوا چې پیغمبر پرته راورسېدی هغه خلک امن غواړي. د هغې وجه دا وله چې د دې خوا چې کله پیغمبر وتی دې وخت کې په اسلام کې د جهاد پرزه نه وه راښول سوې او د جهاد حکم نه و او د جهاد وظیفه نه و راغلی. لیکن چې کله د جهاد وظیفه راله، الله تعالی پیغمبر او اسلام او صحابو ته هغه عزت ورکوي چې بیا د فاتحینو په شکل او پیغمبر علیه السلام دا رجز وی الحمدلله وحده ونصر عبده وحسم الاحزاب وحده. زه دا وایم چې د مسلمانانو د عزت نسخه هغې په دنیا کې واحده نسخه ده چې هغه د جهاد نسخه ده. نن هم مسلمانان چې د کومو حالاتو سره مخامخ دي، نن چې د مسلمانانو حاکمان په کومه بزدلي کې زندگی تیروي، زما په الله قسم نن د مسلمانانو که په عربو کې دي که په عجمو کې دي چې کم حاکمان زما پر سر باندې دي الا ماشاء الله د 1-2 سما سوا چې هغې نن د دې کفارو سره د منځو حیثیت
لکه د کور مینځه چې د سړي په کومه اراده باندې او د سړي پر کومه خبره باندې او د سړي په کوم شکل اطاعت کوي، نن د مسلمانانو حاکمان د کفارو مینځي جوړې سوي دي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې په دماغ کې حب الدنیا چې زما اقتدار ته نقصان نه ورسېږي، او کراهیت الموت چې زما مرګ پر ما باندې راونه رسېږي. نن د مسلمان شان په دغه شکل باندې، نن د مسلمانانو د بچانو هغه حالات دی ویني چې هغې په ورونو کې په کوم شکل سوځل کېږي، د هغې هغه نازک ماشومان چې د هغې چغې د غرو په لمبو کې احس. لیکن د الله په ذات قسم داسې ورمعلومېږي لکه سړی چې یو گیم ګوري، لکه سړی چې یو ډرامه ګوري، لکه سړی چې یو ساتیری ګوري. صرف په دې شکل باندې ورمعلومېږي د هغې غیرت، د هغې وجدان، د هغې هغه اسلامي جذبه پر دې باندې یوه ذره په حرکت کې نه راځي. د هغې وجه دا ده چې د مسلمانانو د مزاجه سه هغه نسخه وتلې ده، او چې کله هغه نسخه د مسلمان قوم په نصیب سوې نه وي، دغه ورځې دغه حالات دغه ستړي به نور هم ډېرېږي. ځکه کوم جابرو قومونو چې د مسلمانانو پر مقدس مځکه باندې کومه حمله کړې ده، د دې متعلق زه دا خبره کوم چې جهاد د اسلام حکم دی، او زموږ د شریعت کتابو دا خبرې لیکلي دي چې کله کافران پر مسلمانانو باندې حمله وکړي، د هغې ملک پر ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین ګرځي. بیا لکه لمونځ چې فرض عین دی، بیا لکه روژه چې فرض عین ده، بیا لکه زکات چې فرض عین دی، بیا لکه حج چې فرض عین دی، بیا بعینه په دغه شکل جهاد هم فرض عین دی. او که چیرې د هغې مځکې خلکو، د هغې وطن خلکو د دې کفارو مقابله نسوه کولی، نو بیا د دې سره چې په سرحد کې کم متصل خلک دي پر هغو باندې بعینه داسې فرض عین ګرځي لکه پر دوی چې څنګه فرض عین. او که هغه د څنګ خلکو هم دفاع نسوه کولی، بیا چې در مشرق او در مغربه پورې څومره مسلمان قومونه دي پر هغې ټولو باندې جهاد داسې فرض عین دی لکه پر سړي باندې چې لمونځ فرض عین دی، لکه پر سړي باندې چې روژه فرض عین ده، لکه پر سړي باندې چې حج فرض عین دی. بحر الرائق خو لیکلی دي ولو ان امرأة سبیت فی المشرق، که چیرې د مسلمانانو یوه زنانه په مشرق کې د کافرانو په جیل کې پاته سي، لوجب على ما فی المغرب تخلیصها، در مغربه پورې چې څومره مسلمانان دي پر دې ټولو باندې د هغې خلاصول فرض دي. نن تاسو ورسئ د فلسطین 2000 قیدیان د دوی په جیل کې د اسرائیلو په جیل کې ناستې دي، په هغې کې غالبا 450 خالي زنانې کې ناستې دي چې هغې د هغه جابرانو په لاسو کې دي، چې هغې د هغه درندګانو د هغه خونخوارانو په لاسو کې، هغې په کلونو زندګي په جیلو کې تېره کړې ده، هغې په میاشتو زندګي په جیلو کې تېره کړې ده، هغې عمرونه ټول په جیلو کې تباه کړو. نو ما درته ویل چې بیا خو د مشرقه صدر مغربه پر ټولو مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی. که کم سړی په لاس باندې ځان رسولی سي، په خپل جسم باندې هغه قرباني کولی سي او هغې ته لار خلاصوي، د هغې دپاره د جهاد هم دا یو شکل دی. لیکن که چیرې په لاس باندې سړی ځان نسي رسولی چې په کوم ځای کې د دې مسلمانانو مدد په مال او په دولت باندې کېږي، په مال او دولت باندې بیا مدد کول پر دې سړي باندې ضرور دی. او که د کم سړي ژبه کار کوي په هغې باندې په ژبه باندې، که کم سړي قلم کار کوي د هغې په قلم باندې، که د کم سړي ټویټ کار کوي، که د کم سړي فیسبوک کار کوي، که د کم سړي کومه آله کار کوي چې د هغې په ذریعه باندې دی د مجاهدینو مرسته وکړي، پر هغې باندې دا ضروري ده چې هغې به د مجاهدینو مرسته کوي او خپل همت به د دې مسلمانانو سره ملګری کوي، او د خپل همت په خاطر به دې مسلمانانو ته دعاګانې کوي، او د دې خونخواره او د دې درندګانو او د دې ظالمانو د دې د مخنیوي په خاطر باندې چې د انسان یوه ذره یو عمل په وس کې راسي، که چیرې هغه عمل په دې عمر کې وسپروي، دا سړی به د قیامت په میدان کې د الله په حضور کې په مجرمانو کې راپورته کېږي. حالانکه ما او تا خو مسلمانان یو او هغې مسلمانان دي، او د مسلمان مثال د یو جسد دی. په یو جسد کې چې کله پر سترګه باندې تکلیفي په کار دا دی چې دا ټوله بدن او دا ټوله بدن عام طور ورسره نه آرامه وي، او چې کله پر سر باندې درد نور بدن آرام نسی کولی، چې کله د بدن یو اندام په درد کې نور بدن اندام آرام نسی کولی.
نه زما او ستا زړه، زما او ستا دماغ، زما او ستا فکر، زما او ستا شغل او زما او ستا نصرت، زما او ستا کومک او زما او ستا د زړه مینه او د خولې دعا. دا پکار دا دی چې په دې وخت کې د دې مسلمانانو سره چې په کم شکل کېدی سي په هغه شکل ورسره ملګري. زه خو دا وایم چې په کم ځای کې د دې مسلمانانو متعلق که د چاندي ځای راسي پکار دا دی په چانده کې مسلمان حصه واخلي. که په کم ځای کې یو مظاهره راسي یا یو جلسه راسي یا د دې دپاره یو لاریون راسي او دا د مسلمانانو د همت مسله ده، چونکې زما په وس کې اوس دومره خبره ده نو پکار دا دی چې په هغې کې زه ځان نه وسپوم، په هغې کې زه کومک و مدد وکړم او د هغه مسلمانانو سره د یکجهتۍ اظهار وکړم. بیا په دې اوس حالاتو کې په دې اوس ورځو کې زموږ او ستاسو دپاره 2-3 خبرې نهایت ضروري. یوه خبره دا ډیره ضروری ده چې مسلمان باید چې پر خپله زندگی باندې لږ نظر وکړي چې کومو مسلمانانو ته کومه ستړې ورپېښه ده. زما د عقیده ده چې دا زما د جهاد کمزوري ده او زما د دین سره بې وفایي ده او زما د دیندارۍ سره کمی ده، نو په هغې خاطر پر مسلمانانو باندې دا ورځې دي. مسلمانان باید چې په دې ورځو کې د الله د دین طرف ته متوجه سي. ما مخکې درته ویل پکار دا دی چې هغه مسلمانان د خپل جسم یو حصه وبولي. لکه د جسم پر یوه حصه باندې چې درد دی نو ټوله جسم ورسره ناقراره دی. نن تاسو ورسئ د هغې د بچیانو کمې چیغې دي، نن د هغې کورونه په کم شکل سوځل کیږي، نن د هغې د تور سرو د هغې د سپین سرو ژړاوې پر کوم حده پورې اورېدل کیږي. نو یو خو خپل رب ته متوجه کېدل، لیکن څومره لویه بې وفایي به چې نن د مسلمان نوجوان نسل د هغې سهار و ماښام د کرکټ پر میلو تماشو باندې تېرېږي چې د مسلمان د زړه تسکین، د مسلمان د زړه آرام او د مسلمان د ټیم پاسۍ او د زړه د مسلمانانو هغې نن د کرکټ او چې کومه د مسلمانانو د اسلامي جذبه ده یا جهادي جذبه ده یا په مسلمانانو باندې څومره پریشانی ده، نن دا خبرې د مسلمان د دماغه وتلې دي. نه د هغه مسلمان غیرت پاته سو، نه د هغه مسلمان وقار پاته سو، نه د هغه مسلمان اسلامي جذبه پاته سوه، نه د هغه مسلمان د خپل مسلمان ورور سره همدردي پاته سو. نه یو خپل رب ته متوجه کېدل. او دویمه خبره چې په کم شکل باندې د سړي مرسته در هغه ځایه پورې رسېدلی سي، هغه د مرستې ذریعه که په هر شکلي، که په یوه روپۍ باندې مرستې، که په یو قدم باندې مرستې، که د یو حرف په لیکلو باندې مرستې، که د ژبې په یوه کلمه مرستې، هغه مرسته پر خپل کار باندې اچول. او دریم زه خو دا وایم چې سهار و ماښام د مسلمانانو متعلق کم سے کم مسلمانان دې دا کلمه 100 واره وایي، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. د دې کلمې په زور به الله تعالی دغه ظالم دغه غاصب قوم شرمنده کوي. د دې کلمې په زور به الله تعالی دې کمزوري قوم ته فتح ور نصیب کوي. او دعا کول چې الله یو جابر چې د خدای دعوه وکړه د روس په شکل پر مسلمانانو باندې رالی، د هغې هغه ذلت و رسوایي دې زموږ په سترګو ولیدله. او یا الله دویم جابر چې د امریکې په شکل باندې رالی چې هغې هم د خدای او د تکبر دعوه کړه چې زما څه پر مځکه باندې یوه ستن نه ورکېږي، د هغې د ذلت ورځې دې هم په موږ باندې ولیدلې. او یا الله دا دریم جابر دی چې نن په ټکنالوژي په دنیا کې د ټولې دنیا څخه په غرور کې روان دی. او یا الله چې نن د څومره غرور دعوې کوي چې په 48 ساعته کې به زه دغه خطه د مځکې سمیټاوم ختموم به. یا الله د دې د ذلت او د رسوایۍ ورځې هم په موږ باندې ووینه، لکه په هغه نورو جابرانو کې چې د مسلمانانو د بچانو د زنانو په ژړا باندې زموږ د زړو څومره دردونه او زموږ سترګې څنګه پر هغې باندې اوښکې تویولې او زموږ زړه پر هغې باندې څومره په درد کې و. بیا د هغې په ماتې باندې زموږ زړونه په کم شکل خنک او زموږ سترګې دې په کم شکل باندې رایخې کې. یا الله چې د دې بچانو د دې فلسطینیانو د زنانو کم درد دی، د بچانو کمې ژړاوې دي او په کومو لمبو کې سوځل کېږي او د مسلمانانو زړه پر هغې باندې څومره دردېږي او د مسلمانانو اوښکې پر هغې باندې څومره بهیږي. یا الله د دې ظالم او د دې خونخوار په دغسې ذلت باندې په موږ باندې زموږ زړونه د دوی په ذلت باندې راخونه کړه او زموږ سترګې د دوی په ذلت او په رسوایي باندې رایخې کړه. الله تعالی ډېر
عظیم ذات دی، الله تعالی ډیر مهربانه ذات دی، الله تعالی ډیر قوي ذات دی، الله تعالی ډیر قادر ذات دی، الله تعالی ډیر ځله په ډیره کشنې کمزورې طبقه باندې الله تعالی د ډیرې لویې طبقې مخ نسي، هغې په ذلیله کوي. صرف صبر غواړي، استقامت غواړي او د مسلمان د خپل رب سره وفا او رجوع غواړي چې کله دا شان راسي نور قدرت الله تعالی راځي. الله تعالی دې د هغې مسلمانانو مرسته وکړي، الله تعالی دې د هغې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي، الله تعالی دې پر هغې باندې چې کوم بچان په ورو کې سوځل کېږي دغه ورځې دې الله تعالی نور ور باندې ودروي، الله تعالی دې هغې ته د عافیت زندګي ورکړي، الله تعالی دې د عامو مسلمانانو په زړو کې د اسلام سره وفا او د جهاد جذبه را ژوندۍ کړي. الله تعالی دې دغه څو خبرې په خپل دربار کې